په جرمني کې خونړی برید 2 کلن ماشوم او یو سړی وژل شوی. السلام علیکم ګرانو لیدونکو، نن له جرمني څخه یو خواشینونکی او ټکان ورکوونکی پیښه در سره شریکوم چې پکې یو 2 کلن ماشوم او یو 40 کلن سړی خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. مهرباني وکړئ تر پایه راسره پاتې شئ. د جرمني په بابرین ایالت کې د اشپانبورګ ښار کې په شونتال پارک کې د چهارشنبې په ورځ شاوخوا د غرمې 11:15 بجو د چاقو خونړی برید شوی دی. په دغه پیښه کې یو 2 کلن ماشوم او یو 40 کلن سړی وژل شوی او 2 نور کسان د سختو ټپونو له امله روغتون ته وړل شوي دي. پولیسو تایید کړی چې د برید په تړاو یو 28 کلن افغان سړی نیول شوی دی. د بایرن ایالت د کورنیو چارو وزیر ویلي چې مظنون مخکې هم څو ځله د تاوتریخوالو له امله نیول شو او رواني درملنه یې ترلاسه کړې. چارواکو زیاته کړی چې د هغې د پناه غوښتنه رد شوې وه او ټاکل شوی و چې افغانستان ته ولېږدول شي. د بایرن ایالت لومړی وزیر مارکوس زودر دا برید یو بزدلانه او کرکجن عمل بللی دی. د چارواکو په وینا وژل شوی ماشوم د مراکش وګړی و او وژل شوی سړی یو الماني و چې غوښتل یې برید ودروي خو خپله قرباني شوه. پولیسو ویلي چې تر اوسه د اسلامي افراطیت کومه نښه نه دی موندل شوی او پالتنې لا هم روانې دي. که ویډیو مو خوښ شوی مهرباني وکړئ لایک، سبسکرایب او شریکول مه هېروئ. تر بل ویډیو پورې الله مو مل شه. السلام علیکم.